تفسیر ایوبی کې راغلی ده وایي که تا عبادت کاوی و تا ته دا ستا عبادت خوند نه درکاوی ستا عمل د انسان نه دی. تا عبادت کاوی بندگی دی کوله د خدای عبادت کوي خوند نه درکوي. ولې نه درکوي؟ چې دا خوند نه درکوي دغه د انسانیت علامه دی نه، دغه د زړه بدل سوی علامه یې دا ده. بله علامه دا ده ګناه کوې د ګناه څخه بیریږې نه. ګناه مې وکړه لمونځ مې قضا کړه پروا نشته، غلا مې وکړه پروا نشته، چم مې وکړه پروا نشته، لالچ مې وکړه پروا نشته، شیطانت مې وکړه پروا نشته، هېڅ خوا مې نه ده پروا. دغه د هغه انسان زړه نه دی چې د انسانیت لري. نو خو انسان خو دغه دی چې زړه په ګناه بد سي باید په ګناه وبېرېږي باید دارنګه خو زړه نه دی د انسان چې هغه په هېڅ شي باندې خوند وکړي. درېیمه علامه یې دغه ده د زړه د مسخه کېدو چې زړه مسخه دی دغه انسان چې دا علامه پکې دی. عبرت په راځي که یو سړی مړ دی دغې ورته ګوري دا ځای سوچ په دا قبرو ته ګورې عبرت په حاصله یې چې وایي خو زه سبا هم دغه یم دغه رقم به مرم لکه دا چې که دې عبرت په حاصل کړي نو دا ستا زړه د انسان دی. ولې نو خو انسان عقل لري، انسان پوهی لري، دغه ورځو ته مجبور دی و دا مرګ ته مجبور دی. دا سوال و جواب ته دا سوال و جواب د خدای د یو ځای کېدو چې د خدای سره زه یو ځای کېږم څه جواب به ورکوم. که مې ګناه وکړه خوا په بده ده، که قبر ته وکتل مرګ را په یاد دی، که مې عبادت کاوی نیک عمل مې کاوی په خوشحاله یم. نو خو اوس چې ما ته چې و تا ته 50,000 روپۍ درکړي په خوشحاله یې که نه چې پر عبادت ولاړ یې چې ته به ستړی سې به دا عبادت بیا ولې نه یې په خوشحاله. نو خو دغه به دې هم ګټئ که نه. دغه علامه ده، دغه درې علامې شوې: په عبادت نه خوشحاله کېدل، پر قبرو باندې عبرت نه اخیستل، په ګناه خوا نه بدېدل. دغه علامې دي د زړه د مسخه کېدو علامې دي. دغه انسان دی، ظاهره د انسان دی، په باطن کې انسان نه دی. یو لږ نمونه به ووایم چې انسان وي په باطن کې هم. تاسې اورېدلي دي چې حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دا د جنت زیري تر دې وبایي شوي. خو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په حدیث کې راغلي دي دغسې ویل شوي دي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به دا قبر ته چې به ودرېدی اوښکې به یې پر دا ږیره باندې را روانې وي. په ژوند کې د جنت زیری پر سوی دی پر دغه سړي باندې. پر ما ورته چې د جنت زیری نه دی سوی ژړا نه راځي. دا ژړا نه راځي څه معنا لري؟ پر ما ورته د جنت زیری نه دی سوی پر قبر مې عبرت نه راځي، ژړا پر قبر کې ته چې ودرېږم نه راځي. څه مطلب دی دې لیونیانې دماغ مې کار نه کوي. څه مطلب دی؟ پر ما ورته د جنت زیری نه دی سوی پر د عبادت باندې ولاړ یو، په د عبادت نه پوهېږو، په خوند یې نه پوهېږو. څه مطلب دی؟ اوس خو ما ورته باندې د جنت زیری سوی وای بیا به ما ورته ویلي وای چې ما ورته د جنت خدای راکوي، عبادتونه چې کوم خدای جنت راکوي، که نه کوم خدای جنت راکوي. دونه که دا خو دې سوچ پکې بند و. اوس څه باندې کوي چې هغه هم